په 10 ولایتونو کې بارانونو او سیلابونو 29 کسان وژلي. چینایي سوداګرو پنجشیر کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. سلامونه، ستړي مه شئ. د انیس میډیا درنو کتونکو هرکلی درته وایو. په 10 ولایتونو کې بارانونو او سیلابونو 29 کسان وژلي. پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویان ملا جان سایق وایي د وري میاشتې له 29 نیټې را په دې خوا د بارانونو او سیلابونو له امله 29 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د سایق په خبره دا کسان په پکتیا، غزني، جوزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې مړه او ټپیان شوي دي. نوموړي ویلي د ځاني تلفاتو سربیره 22 کورونه هم نړېدلي او 2525 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې ده. پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت په راتلونکو ورځو کې هم د بارانونو د ورښت اټکل کړی دی. یاد وزارت له ټولو هغو کسانو چې کورونه د سیندونو او سیلابونو په مسیر کې دي بل ځای ته د لیږد غوښتنه کړې. چینایي سوداګرو پنجشیر کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د چین یو شمېر سوداګریز شرکتونه غواړي چې د پنجشیر د قانونو په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. د یاد ولایت رسنیز دفتر په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د دغو سوداګرو د پنجشیر له والي حافظ محمد اغا حکیم سره په لیدنه کې دا لیوالتیا ښودلې ده. خبرپاڼه کې راغلی چې د پانګوالو له پنجشیر څخه تر کابله د اوبو د لیک په پروژه کې هم پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د پنجشیر والي د چینایي سوداګرو د لیوالتیا ته هرکلی کړی او نورو کورنیو بهرنیو پانګوالو ته هم د پانګونې بلنه ورکړې ده. سرچینې زیاته کړې په دې ولایت کې زرګونه کانونه کشف شوي او اوس مهال تر 500 زیاتو د استخراج چارې روانې دي.